سلامونه او ښه راغلاست خوږو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو، نن سبا دور چې دی د اے آی دور دی، یا راتلونکی کوم دور چې دی هر څه به په اے آی باندې کیږي. د اے آی په اړه حتما تاسو اوس څه ناڅه معلومات لرئ، یعنې مصنوعي ځیرکتیا. داسې ځیرکتیا چې د انسانانو په ژوند کې سهولت راوستی دی. لکه تاسو د اے آی په مدد باندې نن سبا هر څه کولی شئ. هر څه چې تاسو وغواړئ د اے آی په مدد باندې د هغې کنټرول کیږي، البته د ټیکنالوژي په برخه کې. نو خوږو دوستانو، د عمدې هدف لپاره د اے آی زده کول ضروري دي. تاسو حتما اے آی زده کړئ، ځکه داسې وخت راتلونکی دی که چیرې تاسو ته د اے آی زده کړه نه وي، د اے آی نالج نه وي، نو تاسو به له نورې دنیا نه وروسته پاتې. نو په همدې خاطر باندې ما اړینه وګڼله چې کم نه کم موږ تاسو د اے آی سره باید مخکې لاړ شو. په دې ویډیو کې زه غواړم د اے آی په مدد باندې د عکسونو ډیزاین، لکه څنګه چې تاسو به مخکې عکسونه په فوټوشاپ کې ډیزاینول، فوټوشاپ ته به کېناستلې، ګینټې کار به م کولو او بالاخره به تاسو یو ښه تصویر یا تصویر به م ډیزاینولو. اوس که چیرته تاسو وغواړئ چې د اے آی په مدد باندې دغه کار وکړئ، په سکندونو کې تاسو ته اے آی کولی شي چې تصویر ډیزاین کړي. نو په دې ویډیو کې یوازې دا نه چې تاسو ته زه د اے آی په واسطه باندې د تصویر ډیزاینول، بلکې د تصویر ډیزاینول، د ویډیو جوړول او همداسې نور. که چیرې تاسو غواړئ چې په سوشل میډیا کې پرمختګ وکړئ، نو تاسو د اے آی نه باید پوره ګټه واخلئ. نو د همدې هدف لپاره ما په دې ویډیو کې داسې مطلبونو ته ځای ورکړی دی چې تاسو کولی شئ د اے آی په واسطه باندې د فوټوشاپ غوندې تصویر ډیزاین کړئ، تصویر کې هر ډول ایډیټینګ وکړئ. لکه تاسو کولی شئ چې د تصویر بیکګراوند چینج کړئ، د تصویر د کالیو رنګ چینج کړئ، د تصویر د ویښتانو رنګ چینج کړئ، ویښتان یې ورته زیات کړئ. تصویر کې چې تاسو هر ډول ایډیټینګ وغواړئ، څه چې ستاسو ذهن ته راځي، نو تاسو د اے آی په مدد باندې کولی شئ. او کله چې تاسو د اے آی په مدد باندې یو ښه پراپر تصویر جوړ کړو، تاسو کولی شئ چې هماغه تصویر په ویډیو باندې چینج کړئ. که چیرې تاسو وغواړئ یو وړه سټوري، ډاکومنټري، نالج یا هر ډول ویډیو جوړه کړئ، تاسو کولی شئ چې اول هغې لپاره ښه منظم عکسونه ډیزاین کړئ، عکسونه ورته برابر کړئ، او بیا هماغه عکسونه کولی شئ چې راواخلئ د اے آی په مدد باندې هغې ته حرکات ورکړئ، او له هغې نه تاسو ته اے آی منظمه ویډیو جوړولی شي. داسې ویډیو لکه تاسو چې په پروفیشنل کیمرو باندې د هغې شاټونه اخیستي وي او بیا هم پکې ایډیټینګ کړی وي او تاسو ورباندې محنت باسلی وي. دغه ټول کارونه تاسو ته اے آی په سکندونو کې کوي. او هیره دې نه وي خوږو دوستانو، دغه کوم کار چې موږ په دې ویډیو کې کوو دا ټول بالکل فری دی. تاسو به یو افغانۍ یا یو ډالر مصرف هم نه کوئ، بلکې تاسو به هر څه فری کوئ. نو د دغه مکمل فری طریقه کار لپاره څه چې مې په ویډیو کې درته یادونه وکړه، زه ورځم د خپل کمپیوټر یا لپټاپ پی سي سکرین ته او سټپ بای سټپ یا قدم په قدم تاسو ته طریقه ښیم. تاسو هم زموږ سره پاتې شئ، ویډیو تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه، د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. که زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لپاره لایک ضروري دی، ویډیو لایک کړئ. خوږو دوستانو، لومړی زه غواړم تاسو ته ابتدایي شیان وښیم، لکه هغه کسان چې د اے آی سره نوي وي او په اے آی کې کار نه وي کړی، زه غواړم چې هغوی هم طریقه کار زده کړي، او هغه کسان چې پروفیشنل وي هغو ته هم زه غواړم چې مخکې په همدې ویډیو کې پروفیشنل طریقې وښیم. نو موږ به لومړی راځو او د تصویر د ډیزاین نه یا په تصویر کې د ایډیټینګ نه به شروع کوو، چې یو تصویر کې موږ څنګه ایډیټینګ وکړو، تصویر کې بیکګراوند چینج کو، نورې برخې چینج کو. لومړی د تصویر ایډیټینګ نه شروع کوم. زه راځم خپل د کمپیوټر سکرین ته او دلته کې ځان سره براوسر راخلاصوم. زما سره براوسر راخلاص شو، زه راځم ګوګل سرچ یا لټون ته. په ګوګل سرچ کې زه لیکم ګوګل اے آی سټوډیو، یا تاسو دا ولیکئ یا داسې ولیکئ چې اے آی سټوډیو ګوګل. دغه دواړه ډوله تاسو سرچینګ کولی شئ. کله چې مې لیکل وکړه سرچ ومه، زما سره به سرچ شي. دا وګورئ زما سره د سرچ ریزلټ راغی، ګوګل اے آی سټوډیو. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو کلیک واخلئ، تاسو ته به دغه ویب سایټ راشي، د دې پلیټفارم به راشي. دلته چې کله تاسو اول ځل ننوځئ دې سټوډیو ته، تاسو به په ګیټ سټارټډ باندې کلیک واخلئ. چې کله م کلیک واخیستو، په دې برخه کې تاسو نه ساین ان غواړي. دلته به زه خپل ایمیل ادرس ور واچوم ورته، او چې کله ما دلته ایمیل داسې ټایپ کړو، بیا به یې نیکسټ کړم. او د نیکسټ نه وروسته که چیرې تاسو سره ایمیلونه ډېر وي، تاسو به دغه ډراپ ډاون لیست نه ایمیل ورته انتخاب کړئ، او بیا به د هماغه ایمیل پاسورډ ورته انتخاب کړئ، او بیا به یې نیکسټ کړئ. چې کله م نیکسټ کړو، تاسو به دغه سټوډیو ته لاګین شئ، او دغه لاګین پروسس یا د ساین اپ پروسس یو ځلې غواړي. په دې برخه کې دا دوه ټیک مارکه به وکړئ، بیا به یې اکسپټ کړئ. تاسو ډایرکټ د ګوګل په واسطه باندې هم کولی شئ چې دلته لاګین شئ. کله چې اکسپټ کړو، نو دلته به تاسو په حقیقت کې
ګوګل اي آی سټوډیو ته راشي. کله چې ګوګل اي آی سټوډیو ته راغلی په دې برخه کې د دې دا فیوچر دي، نو دلته ډېرې فیوچر دي. مونږ به د تصویر د ډیزاین لپاره دغه اول نمبر فیوچر نه کار اخلو، ټرای نانو بنانا. په دې باندې زه داسې کلیک اخلم، نو زه به دغه انټرفیس ته د دې ننوځم. کله چې زه دلته راغلم، دلته هر څه په پرامپټ باندې کیږي. نو په دې برخه کې که چیرې تاسو لاندې متوجه شئ، په دې برخه کې دا پرامپټ تاسو درکړی او بیا دلته دا د جمع نشان یا د جمع نښه ده او سره خوا کې رن دی. رن سره کمان رن کیږي او د پلس یا جمع نشان سره تاسو کولی شئ چې دلته ورته فایل اپلوډ کړئ، ایمیج یا تصویر ورته اپلوډ کړئ یا مستقیما په کیمره باندې ورته تصویر واخلئ. نو زه دلته غواړم چې یو تصویر راواخلم او هغې کې ایډیټینګ وکړم. نو په دې برخه کې اپلوډ فایل باندې کلیک اخلم. کله چې مې په دې باندې کلیک واخیستو، اوس زه دلته راځم او د کمپیوټر نه یو تصویر ورته داسې اپلوډوم. دا تصویر زما سره راغی، زما خپل تصویر دی. زه غواړم چې دې کې لږ ایډیټینګ وکړم. دې تصویر کې زه غواړم چې د دې دغه د بلوز یا د کوم شرټ چې دی د دې دغه رنګ یا کالر چې دی دا زما سره چینج شي. نو زه د دې برخې نه دغه مخکینی لیکل یا پرامپټ چې دی دا زه پاکوم، داسې ټول انتخابوم او دلته ورته خپل پرامپټ لیکم. لکه داسې یو پرامپټ ورته ما ولیکلو، change the dark color of the blues یا change the black color of the blues into orange. یو ساده پرامپټ مې ورته ولیکلو او بیا لاندې راځم دې برخه کې دا کنټرول نښه چې دا دې باندې کلیک اخلم، لږ انتظار ورته کوم. اوس ګورئ خوږو دوستانو، موږ ته به دغه کار ترسره شي. دغه نینو بنانا والا فیوچر ډېر ټیټ کار کوي او بالکل فری دی، تاسو ته به کریډټ درکوي. د هماغه کریډټو په اساس باندې کار پکې کولی شئ. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو، زموږ کار ترسره شو او د دې تصویر چې کوم هغه د بلوز رنګ و هغه زموږ لپاره چینج کې اورنج ته، او تصویر کوالټي کې هم څه فرق نه دی راغلی، هماغسې فول کوالټي کې تصویر دی زموږ سره. اوس زه راځم خوږو دوستانو، یو بل تصویر هم راخلم، پلس نشان باندې کلیک اخلم، اپلوډ فایل ته ځم او دغه تصویر د دې ماشومان ورته انتخابوم او دلته یې راخلم. دې تصویر لپاره زه غواړم چې بیک ګراوند یې چینج کړم. اول دا لیکل لري ځینې داسې پاکوم او دلته ګورئ پرامپټ ورته زه ټایپ کوم. نو دلته خوږو دوستانو زه دا پرامپټ ورته لیکم، چینج د بیک ګراوند اف د ایمیج ټو سمثینګ ویری کول یا کول. بس دا هم چې ولیکلو کنټرول انټر پریس کوو یا د بټن نه کار اخلو، لږ انتظار ورته کوو، څو سیکنډونو کې به مونږ ته دغه کار هم د ګوګل سټوډیو په واسطه باندې ترسره شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو، ما دغه پروسس لږ تیز کړی هم دی په ویډیو کې، ځکه چې زه نه غواړم چې ویډیو اوږده شي بیا تاسو بور کېږئ را سره. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو، زموږ سره دا تصویر هم ښه منظم ډیزاین شو او شاته ښه یو زبردست او بریلیانټ یو لوکس بیک ګراوند راغی او زموږ په تصویر کې هم هیڅ ډول تغییرات نه دي راغلي. د تصویر مخ، فیس او نور برخو کې هیڅ فرق نه دی راغلی. اوس بیا هم راځم همدې تصویر ته یو بل پرامپټ لیکم، ناو چینج د بیک ګراوند ټو ایرپورټ ویری کول اینڈ کیچي. ساده انګلیش کې بس تاسو ورته پرامپټونه ورکئ. ما ورته دغه پرامپټ ولیکو، زه غواړم چې د دې تصویر دغه بیک ګراوند په ځای داسې یو بیک ګراوند چې په هغې کې ایرپورټ ښکاره شي. نو بیا راځم کنټرول انټر پریس کوم، لږ انتظار ورته کوم او نو تاسو وګورئ چې یو څو سیکنډ وروسته به د دې تصویر دا بیک ګراوند هم زموږ سره چینج شي. لکه د دغه پرامپټ سره بره ما ته ولیکه چینج ایمیج بیک ګراوند. نو دا زموږ سره چینج شو. تاسو ګورئ زه زوم کوم، داسې ښه زبردسته د دې تصویر چې هغه بیک ګراوند و ایرپورټ یا د جازونو میدان یا میدان هوایی هغې ته چینج شو. نو تاسو چې تصویر کې هر ډول ایډیټینګ کوئ، فقط پرامپټ ورته ټایپ کوئ. ستاسو ذهن کې چې څه راځي هغه ورته په صحیح طریقه باندې ټایپ کړئ، سپیلنګ مسټیک وغیره ونه لري. د تصویر به زه تاسو داسې فوټو ویور کې ښه زوم هم وښیم، هېڅ کوالټي له لاسه نه ورکړې، پاک سوتره تاسو ته کار کوي. اوس راځم یو بل پرامپټ ورته لیکم، چینج د پکچر بیک ګراوند ټو سمویر ان نیویارک. زه غواړم چې د دې بیک ګراوند نیویارک سټي کې یو ځای راواخلي. نو اوس وګورئ زما سره چینج شو. دې تصویر ته دا بیک ګراوند ورکړئ چې دا په نیویارک کې دا کسان ولاړ دي. نو داسې تاسو هر ډول کار چې وغواړئ تصویر سره کولی شئ. اوس زه راځم د دې تصویرانو ریزلټ لږ تاسو سره شریکوم. اول تاسو ته هغه د بلوز کالر چې چینج شو هغه دلته راوړم، بیا دا نور تصویران دغسې یو یو تاسو سره داسې شو کوم. تاسو وګورئ د هماغه ساده تصویر نه څومره ښه ایډیټینګ وشو. هر ډول ایډیټینګ چې تاسو وغواړئ بس ساده پرامپټ به ولیکئ. که تاسو پرامپټونه نشئ لیکلی، د همدې ویډیو کمنټ برخه کې یا کمنټ باکس کې اے آی ولیکئ. زه به تاسو ته خپل ټیلیګرام او واتساپ ولیږم او د هغې لارې نه تاسو کولی شئ چې پرامپټونه ترلاسه کړئ. اوس زه راځم خوږو دوستانو او دغه سټوډیو بیرته له سر نه راخلاصوم، تر څو تاسو سره بلدم شئ. په دې طریقه باندې تاسو سټوډیو خلاصولی شئ. ګوګل سرچ کې ورکړئ، بیا دغه سټوډیو تاسو سره راخلاصېږي. او دویم ځل ته چې کله راخلاصوئ نو تاسو نه هېڅ وخت هم ساین اپ یا لاګین نه غواړي. نو اوس ګورئ ما سره سټوډیو بیرته راخلاصه شو. زه به نینو بنانا فیوچر ته لاړ شم او دا فیوچر زما سره راخلاص شو.
اوس خوږو دوستانو لږ پروفیشنل کار کوو. زه دا ځل غواړم چې دلته ماته د خپل تصویر جوړ کړي. زه ورته کوم تصویر نه راپلوډوم، مکمل یو تصویر د خپله ماته جنریټ کړي. نو دلته خوږو دوستانو که چیرې زه وغواړم چې تصویر ماته جنریټ شي، نو زه به دلته منظم یو پرامپټ ورته لیکم. فار ایگزامپل زه ورته لیکم generate a picture of Afghan young man wearing Afghan nice culture clothes. The man walking in a busy street in Afghanistan city with crowd moment. نو دا لیکل مې ورته وکړم. چې کله دا لیکل وکړم بس تاسو به کنټرول انټر پریس کوئ او لږ انتظار به وکړئ او تاسو ته به انشاءالله ښه منظم ریزلټ راشي. دا وګورئ زموږ سره یو منظم شانتې تصویر ډیزاین شو. دا خپله په اے آی باندې جوړ شوی تصویر دی. نن سبا تاسو ګورئ چې کسان همدغسې تصویران جوړوي، هغې نه ویډیوګانې جوړوي او هغې باندې خپل اکاونټونه چلوي، که د یوټیوب وي، که د فیسبوک وي، که د ټیک ټاک وي. اوس ګورئ خوږو دوستانو، زه غواړم چې همدې تصویر ته موشن ورکم، حرکت ورکم په همدغه بازار یا همدغه سټریټ کې چې دا کس دی دا د دلته حرکت عمومي او روان دی وي او ورسره خوا کې د خلک هم روان وي. شاته د فار ایگزامپل په بیکګراوند کې چې هر څه دي هغه د موشن یا حرکت ولري. نو د دې هدف لپاره زه بیا هم راځم اے آی سټوډیو له سر نه راخلاصوم. زه دلته راځم اے آی سټوډیو ګوګل دا ورته لیکم، سټوډیو راخلاصوم. کله چې زما سره سټوډیو داسې راخلاصه شوه، دا ځل یې له دې فیوچرو نه کار نه اخلم، به راځم جنریټ میډیا باندې کلیک اخلم، لاندې راځم وي ای او دې باندې کلیک اخلم. دا موږ ته ویډیوګانې جوړوي، بالکل فری جوړوي او تاسو ته ښه ریزلټ درکوي. اوس چې کله ما سره راخلاصه شوه، د ښي طرف ته راځم او اسپیکټ ریټو برخه کې دلته د ویډیو هغه ترتیبات ورته برابروم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته د 15 سیکنډ ویډیو جوړه کړي او فریم ریټ د همدغه 40 FPS وي او د دې آوټپوټ ریزولوشن چې دی 220 دی وي. پاس برخه کې یو بل شی دی اسپیکټ ریشو. نو که چیرته تاسو د یوټیوب لپاره ویډیو غواړئ دغه اول اسپیکټ ریشو انتخاب کړئ او که د ټیک ټاک یا فیسبوک لپاره غواړئ دویم اسپیکټ ریشو چې 9:14 دی دا ورته انتخاب کړئ. کله چې دا ټول سیټ اپ برابر شو، اوس به هماغه تصویر چې موږ په اے آی باندې جوړ کړی هغه به راشو او د پلس بټن نه به را اپلوډ کړو. زه تصویر دلته داسې په دې طریقه باندې را اپلوډوم. تاسو زما سره وګورئ زما سره تصویر دلته را اپلوډ شو. کله چې تصویر مې را اپلوډ کړو، اوس راځم یو پرامپټ یا لیکل ورته کوم. د دې لپاره چې ویډیو ډیره اوږده نشي، ما پرامپټ تیار لیکلی دی، بس دلته پیسټ کوم. دا وګورئ تاسو له دې نه بې ځان لپاره ټایپ کولی هم شئ او هم که چیرته وغواړئ په کمنټ باکس کې اے آی ولیکئ. زه به تاسو ته خپل د واتساپ او ټیلیګرام لینکونه ولیږم، هغې ځینې اخیستلی شئ. چې کله دا پرامپټ ما دلته واچو، ښه منظم پرامپټ ما جوړ کړی دی، وخت مې ورکړی ورته، نو بیا به کنټرول انټر پریس کوم او لږ انتظار به وکړم. همدغه تصویر به موږ ته په ویډیو باندې بدل شي. دا وګورئ زموږ سره ښه زبردست ویډیو جوړه شوه. بعضې وخت کې دلته ډایرکټ ویډیو نه پلی کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې له دغې برخې نه دا ویډیو ډاونلوډ کړئ او بیا د پلیر په واسطه باندې په خپل کمپیوټر یا په خپل ډیوایس کې پلی کړئ. دا وګورئ زه دا داسې زوم کوم او دا ویډیو به زه لږ داسې ریوایند کړم، سر نه به پلی کړم. نو تاسو وګورئ ښه زبردست شانتې ویډیو زموږ لپاره د اے آی په ترو باندې جوړه شوه. داسې تاسو څو کلیپونه جوړ کړئ، سره یو ځای کړئ او یو ښه زبردسته ډاکومنټري یا ویډیو ترې نه تاسو جوړولی شئ. اوس راځم خوږو دوستانو، غواړم چې تاسو ته یو هایپر ریالسټیک تصویر جوړ کړم. هغه تصویر چې سوشل میډیا کې اوس ډېر مشهور شوی دی، اکثره کسان خپل تصویران راخلي او په دغه طریقه باندې جوړوي. نو زه لومړی راځم تاسو ته تصویر لږ دلته ښیم. ګورئ دا زما تصویر دی او دغه زما سره د راشد تصویر دی. نو دا د راشد خان تصویر زه غواړم چې په دې ترتیب کې ما سره جوړ شي. نو د دې لپاره دا ځلې زه د ګوګل سټوډیو نه کار نه اخلم. په ګوګل سټوډیو باندې تاسو جوړولی شئ، خو ټایم ډېر اخلي او بعضې وخت کې ریزلټ نه ورکوي. نو د دې لپاره یو ډېر ښه زبردست ټولز، هغه ټولز چې تاسو ښه ورسره بلد یاستئ، چټ جی پی ټي. زه به یې په چټ جی پی ټي باندې جوړ کړم. زه به راشم براوسر ته او دلته به چټ جی پی ټي داسې سرچ کړم. زما سره چټ جی پی ټي را خلاص شو. چټ جی پی ټي که چیرې تاسو مخکې نه لرئ، نو بیا لاګین او ساین اپ غواړي، تاسو به خپل ایمیل ورکوئ، پاسورډ به ورکوئ، پروسس به وکړئ. چې کله زما سره چټ جی پی ټي داسې را خلاص شو، بیا به دلته راشم، عینا هماغه پلس بټن دلته هم ده، پلس بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا ځلې به تصویر ورته اپلوډ کړئ. زه غواړم همدغه د راشد خان تصویر راواخلم، زما سره دلته به را اپلوډ شي. اپلوډ برخه کې لږ ټایم اخلي که د تصویر سایز غټ وي. او دې لپاره هم ما ډېر منظم پرامپټ جوړ کړی دی. دا پرامپټ سپیشل دی. نو دا پرامپټ به هم زه دلته داسې واچوم او دې لپاره ما سیټي یا ځای چې دی جلال آباد افغانستان مې ورته انتخاب کړی. تاسو ورته چینجولی شئ. پرامپټ کې هر ډول چینجز راوستلی شئ. اوس وګورئ زه دلته راځم، دغه وړه شانتې تیر بټن چې ده په دې باندې کلیک اخلم. دا پرامپټ به زما سره په چټ جی پی ټي کې رن شي او لږ انتظار ورته کوو. دلته لږ ټایم ډېر اخلي. څومره چې تاسو ښه کوالټۍ کې او های لیول ایډیټینګ وغواړئ
یا های لیول ریزلټ غواړئ نو هغومره ټایم ډېر اخلي. دا ګورئ بالکل فری دي، هر څه زه تاسو ته فری کوم. چټ جی پی ټي تاسو ته فری ده. ځینې کسان د دې پرو ورژن استعمالوي، تاسو فری کې هم ترېنه ښه کار اخیستلی شئ. مهمه خبره دا ده چې ښه پرامپټ ورکوئ. اوس وګورئ زما سره ښه زبردست ریزلټ راغی. د راشد خان تصویري ښه بریلیانټ ښایسته یې جوړ کړی. زما چې کوم تصویر و د هغې نه هم دی ښه جوړ کړی دی، ځکه د دې تصویر هغه انګل یا عکس چې اخیستل شوی ښه اخیستل شوی دی. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د اے آی په مدد باندې سم چې زړه وغواړي تاسو یې وشئ کړلی. ویډیو ایډیټ کوي، تصویر ایډیټ کوي، هر څه تاسو کولی شئ. اوس چې خوږو دوستانو دغه مکمل طریقه کار تاسو وکتلو او خامخا به مو ترېنه څه زده کړي وي، تاسو راته په کمنټ کې ولیکئ. که چیرې تاسو د اے آی نه مخکې ګټه اخیستله نو اے آی یاس ولیکئ، او که چیرې تاسو له دې نه وروسته غواړئ چې د اے آی نه کار واخلئ نو بیا هم راته ولیکئ چې اے آی کانټینیو. دغه کلمات تاسو په کمنټ باکس کې راته ذکر کړئ، او که دا نشئ لیکلی د خپلې خوښې یو نظر را سره په کمنټ باکس کې واچوئ. امید لرم خوږو دوستانو چې د دې ویډیو نه به م څه نه څه زده کړي وي. ویډیو د نورې زده کړې لپاره د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. که چیرې زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، او د ویډیو لپاره یو لایک ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.